اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانه پښتنو ملګرو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. نن یو ځلې بیا زه تاسو ته پښتو نیوز چینل څخه په یوه ډېره خوندوره ویډیو کې راغلی ملګرو. په دې ویډیو کې به زه تاسو هم چې په کیبورډ باندې څنګه خپل انځور یې د ملګري د خپلې خوښې یو انځور ولګوو ملګرو. زه تاسو ته درښایم ملګرو. ګورئ دلته ګورئ ملګرو ما دلته دا لیکایي پرې لګولې. ګورئ ملګرو حرکت هم کوي. که غواړئ ملګرو تاسو خپل موبایل کیبورډ همدا ډول ښایسته او خپل انځور پرې ولګوئ ملګرو. نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. ویډیو مه سکیپ کوئ. مخکې له دې نه چې ویډیو شروع کوم له تاسو نه به ډېر درناوي هیله کوم کوم تر اوسه پر زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ ورسره د بیل آیکن بټن هم فعاله کړئ تر څو موږ هر نوی ویډیو اپلوډ کړو تر ټولو تر مخه در تاسو در ورسیږي. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. د دې لپاره یو اپلیکیشن ته ضرورت ده ملګرو. هغه اپلیکیشن دا دی ما پوسټ کیبورډ ملګرو. دا اپلیکیشن زه اوپن کوم ملګرو. تاسو به دا ډول یو صفحه په مخ درشي. لومړی به تاسو په دې ځای باندې کلیک کوئ. دلته به ملګرو تاسو دا آن کوئ. نو وګورئ زه دا آن کوم. وروسته به ملګرو تاسو دلته کلیک کوئ. دلته به تاسو دا آخري آپشن انتخاب کوئ ملګرو. دلته ملګرو تاسو دا آن کوئ او ملګرو دلته به خپلې خوښې یو انځور انتخاب کوئ. زه دا انځور انتخابوم ملګرو. وګورئ تاسې ملګرو په خپله هم وګورئ ملګرو. زه تاسو څخه یم ملګرو. زه ځم کیبورډ ته. وګورئ ملګرو دا انځور ده ملګرو. که ملګرو ویډیو مو خوښه شوي ملګرو ویډیو در سره لایک کوئ. ویډیو شیر کول مه هېروئ ملګرو تر څو ټول ملګري له دې ویډیو څخه فایده واخلي ملګرو. کوم چینل تر اوسه پر نه وي سبسکرایب کړی چینل سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک الله